له ډنمارک څخه د افغان غږ د تلویزیون قدرمنو اوریدونکو ګرانو لیدونکو خویندو او ورونو ځوانانو سلامونه او درناوی نیک هیله خوشاله بشو چې زموږ د ټولو کارکونکو نیک هیله ومنه او تاسو ټولو ته نیکمرغه هوسا او بسیا ژوند غواړو زه یوسف هیواد دوست ما د افغان غږ له رادیو تلویزیون خبرې کوم افغان غږ رادیو تلویزیون له ډنمارک څخه خبرېږي د نننۍ خبرونه یا د دې اونۍ په یادښت کې چې دا د واره راغلی په یوه ډېرې مهمې مسلې غواړو تاسو سره مشوره وکړو او ستاسو نظر ستاسو مشوره ستاسو لارښوونه او ستاسو مرسته هم راجلب کو او وی غواړو هله د چې په دې کې ټول سره برخه واخلو دا یو ملي ستونزه ده د ټولو افغانانو ستونزه ده په تیرو څو ورځو کې د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت په یو شمېر حقوق سفارتخانو او قونسلګریو ځینې بندیزونه ولګول چې هغوی لا اوس هم د جمهوریت په وخت نه کارکونکي لري او د افغانستان د اوسنی حاکمیت د بهرنیو چارو وزارت سره تعامل نه لري روابط او اړیکې نه لري په تخاصم او تقابل کې دي سره خایله هم بیا عمله په افغانستان کې د بهرنیو چارو وزارت داسې هوډ کړی چې د اعلامیې په توګه په اروپا، کاناډا، استرالیا او یو شمېر نورو هیوادو کې چې تر اوسه هلته د اوسنی حاکمیت سفیران او یا د قونسلګرۍ منصوبین نشته په دوه باندې دا بندیز ولګوي چې د دوی هیڅ ډول اجراءات د کابل لپاره د منلو وړ نه دي په هغو لاسوندونو او اسنادو کې چې موږ کډوال ورته اړتیا لرو لکه پاسپورت لکه نکاح خط یا د وکالت خط یا د ضمانت خط خو ډیر څه دي چې افغانان ورسره هغه چې وطن کې ورته اړتیا لري دلته هم اړتیا لري موږ له بد ورځې نه په بیلابیلو دورو کې راغلیو له هیواد نه بهر هیوادو ته لغې ډلې مثلا د ډنمارک ته موږ خوښۍ نه راغلي موږ نه مور پلار او کورنۍ پاتې شوې ده موږ نه ځمکه او جایداد پاتې شوی موږ نه خپل پلرنی ګران هیواد افغانستان پاتې شوی ده او موږ هم ستونزې لرو حاکمیتونه خو یو راځي بیا بل ځي هیڅ یوې زمونږ خاص نه خپلوان هم دي نه د کورنۍ غړي دي زمونږ افغانان دي یو حاکمیت راځي بیا بل حاکمیت راځي لکه په نړۍ کې چې ده موږ ټولو ته احترام لرو ټولو ته درناوی لرو خبره دا ده چې دغه تعزیرات او یا دغه ځینې ستونزې چې اوس دلته خلق شوي دي د قونسلګرۍ په کار کې یا د سفارتونو په کار کې د دې تاوان ټولو او خوارو افغانانو ته رسیږي چې په دغه هیوادو کې اوسېږي او له ناچارۍ نه دلته راغلي دي خو موږ خو بچیان لرو کورنۍ لرو ښځه او میړه ده هلته ځمکې او جایدادونه د خلکو پاتې دي ودونه کوي خپلو بچیانو ته سفر کوي خپل هیواد ته پاسپورت ته اړتیا لري نکاح خط ته اړتیا لري ډېر نورو لاسوندونو اسنادو ته ضرورت لري چې هغه دغه قونسلګرۍ او سفارتخانې کوي دې کې اوس به راشو د ستونزې ټکی چیرې ده لومړی خو هغه سفیران او د قونسلګرۍ کارکوونکي چې د جمهوریت له وخته پاتې دي او دلته به د سفارتخانو کې خېټه اچولې ده او نه وځي دا خپل د پلار نیکه حق ګڼي دوی ته ټولو ته په احترام زه عرض وکړم چې راځئ منطق ته مراجعه وکړو کله چې هغه حاکمیت چې تیره لېږلی وي د سفیر په توګه او یا هم د قونسل په توګه یا د سفارت مرستیال یا بل هر څوک چې وي دلته کنه هغه دولت خو نشته هغه دولت خو یې له ولسمشر نه نیولې بیا تر د پوده جنرالانو پوده وزیرانو دا ټول چې وتښتېدل څه ډارن خلک ول دا جنرالان دا وزیر دفاع وزیر داخله وزیر امنیت دوی چې باید موږ یې ساتلی وای حکومتونه خو د دولت مشر به نه یا به مړ شي یا به وتښتي اما دا حاکمیت خو
تاسو خو موږ ونه ساتلو، تاسو خو وتښتېدلی. ښه کله چې دا حاکمیت نشته او اوس هم نږدې 3 کاله پرې تېر شو، تر اوسه تاسو په دې سفارتخانو کې ناستې څه شی کوئ؟ څه کوئ؟ خو حل کوي دا مسله حل کوي. لومړی زمونږ نیوکه په تاسو باندې ده. لاړ شئ د افغانستان د بهرنۍ چارو له وزارت سره خپل اړیکې جوړې کړئ، زمونږ په خاطر یې جوړې کړئ. موږ خو نه دی ویلي چې بایعت وکړئ. موږ چیرې بایعت کړی چې تاسو یې کوئ؟ موږ له هیڅ دولت سره بایعت نه کړی. دولتونه دي د افغانستان دولتونه دي، هغه زموږ خاوره ده، وطن مو ده. هر حکومت چې راځي زمونږ نه مو د ماما زمن دي نه مو د کاکا زمن دي، هیڅ دولت. موږ ایډیولوژیک دولتونه ولیدل، موږ قومي دولتونه ولیدل، او موږ دغه د ګورې چې یو شمېر نور دولتونه ګورو چې تعریف هم ډېر مشکله ده. په هر صورت اوس تاسو دا سفارتونه نه پرېږدئ، موږ افغانانو ته زیان و ضرر رسېږي. خو څنګه وکړو؟ اوس تاسو په دا رسنیو کې چې بیا راشئ کښېنئ، بیا نو صاحب دا سفیر صاحبانو، دا قونسلګرانو، دا د دې سفارت کارکون، دا نو بیا ډېر لوی سیاسي مبصرین شي، مفسرین شي، تحلیلګران شي. بیا صاحب دا د دنیا ټوله ملامتیا اچوي په د افغانستان په بهرنیو چارو وزارت باندې. وروره لومړی خو ته په خپله ملامت یې، ځکه چې که ته غواړې دې سفارت کې پاتې شي، حاکمیت خو بدل شوی، هغه خو په دوحه کې ورسره قرارداد امریکایانو د اوسني حاکمانو سره امضا نه کړ. دا دولت مستقیم دوی ته ونه سپاره. دا خو د یو پروتوکول له مخې دا دولت راغلی، دا خو خپله نه ده راغلی. دا د امریکې هیواد راوستی، امضا یې ورسره کړې ده، او دا وطن هغوی ووتل، دوی راوستل. ښه نو دا خو یې هغه د په رسمیت پېژندلی، پیسې ورته رالیږي. اوس ته ولې وروره دا سرزوري کې سرزوري له موږ سره ته کوې؟ ته چې دا دولت منې که نه یې منې، هغه ستا خپل کار ده، مګر زموږ له خاطره لااقل دوستانه اړیکې د سفارت سره ولرئ، د بهرنیو چارو وزارت سره یې ولرئ، له دغې افغانانو سره چې په دې هیوادو کې دي، په اروپا کې دي، په کاناډا کې دي، استرالیا کې دي، یو شمېر نورو هیوادو کې چې دا بندیزونه پرې لګېدلي. لومړی تاسو ملامت یاستئ، ګرانو او ډېرو خوږو سفیرانو عزیزانو، زه ډېر احترام لرم تاسو ته. هر یو زموږ د سترګو تور یاستئ او هیڅ کله غلط فکر ونه کوي، مګر خو بده ورځ راغلې ده، په موږ اوس خو مجبوري تاسو ته مراجعه وکړو چې تاسو زموږ له خاطر یو تعامل وکړئ، او یا د سفارت پرېږدئ، بیخي پرېږدئ چې څوک هم پکې نه وي، خو بیا خو به څوک ملامت هم نه وي. دا یوه خبره. دویمه خبره چې ډېره مهمه ده، هغه دا ده چې موږ حتی په یو کال مخکې د افغان غږ راډیو تلویزیون له ډنمارک نه، دغه راډیو تلویزیون چې موږ یې خپروو، موږ وړاندیز وکړو چې په افغانستان کې د بهرنیو چارو وزارت دی یو هیئت اروپا ته او دغه نورو هیوادو ته چې دوی دلته سفیران نه لري، دا د په کال کې 2 ځلې راولیږي او ودې ګرځي سیاره ګرځنده، یا د مثلا که اروپا ته راځي د بلګې په توګه راځي ډنمارک ته. ډنمارک ته چې راځي نو سویډن، ناروې، فنلند، دا سکندناوي هیوادونه ټول دلته چې افغانان اوسېږي دا به ورته راشي او یو میاشت به دلته ژوند کوي. خیر دغه مصارف به یې موږ ورکړو د افغانان چې دلته اوسېږي په دې سکندناوي هیوادو کې. دا ستونزه به د دوی حل شي او هغه اجراءات به وشي، که پاسپورت دي، که هلته سټیکرونه لګېږي، یا نور نکاح خطونه یا بلې هر څه چې هغه به حل شي، او یا هم صلاحیت ورکوي همدغه سفیرانو ته چې دوی ته تاسو هم یو شین چراغ ورکوي. نو داسې نه ده چې یوازې دوی ملامت دي، خو تاسو هم یو شین چراغ خو دوی ته ورکوي چې دوی له تاسو سره اړیکې ټینګې کړي. اوس به نو د بهرنیو چارو وزارت وایي چې وروره موږ خو صحیح ده درځو، در به شو اروپا ته هم، کاناډا ته هم، استرالیا ته هم. مګر خو په موږ خو بندیزونه لګېدلي دي، زموږ خو ډیپلوماتان نشي کولی چې سفر وکړي. دا به څنګه شي؟ اوس نو درېیمه خبره زموږ ملګرو ملتونو ته ده، د ملګرو ملتونو د امنیت شورا ته ده،
د بشر د حقوقو نړیوال سازمان ته ده، اسلامي کنفرانس ته ده، د غیر منسلکو هیوادو جرګګۍ ته ده، که څه هم هغه خو اوس نشته ده، هېڅوک غیر منسلک نه دي، ټول یو چیرې تړلي دي. په هر صورت دې ټولو نه موږ هیله لرو، ټولو ته مراجعه کوو او خواهش او هیله کوو چې موږ افغانان هم دننه په وطن کې هم د وطن نه د باندې په دې 40-50 کال کې ډېر ضروري دي، خو موږ هم بشر په موږ باندې ورحمېږئ، تاسو دغه مواردو کې له موږ سره کومک او مرسته وکړئ چې موږ وکولی شو په اسنادو سره، په قانوني اسنادو سره هم ژوند کو او هم د خپلو بچیانو لپاره د دوی د ژوند راتلونکي هم تضمین کو. هیڅ ډول سند ونه لري په دغه هیوادو کې څنګه ژوند کوي، یو کورنۍ څنګه جوړوي، غم او ښادي دې څنګه کیږي، که وطن پسې خفه او د مور او پلار زیارت ته دې ورځي او یا هم هلته د ځمکه چا غصب کړې ده، کور یې درنه غصب کړی ده، په دې کودتاګانو کې او په دې اړدوړو کې د خلکو نه ځمکې او کورونه او ټول شتمنۍ لاړې دي. دا 50 کاله څال خو دا سړی که افغانستان ته څنګه لاړ شي، دا بچیان یې څنګه لاړ شي؟ نو موږ نړیوال ته مراجعه کوو چې په ډېر احترام سره له تاسو نه غوښتنه کوو چې د افغانستان د خلکو په دې ستونزه کې تاسو له موږ سره مرسته وکړئ. پرېږدئ چې په افغانستان کې د اوسني حاکمیت ډیپلوماتان هغوی اجازه دې ولري چې راشي اروپا ته، کاناډا ته، استرالیا ته، هغو هېوادو کې چې دوی سفارتونه نه لري، دغه د دې اسنادو او لاسوندونو د اجرا لپاره دوی لاس په کار شي. له بلې خوانه څلورمه خبره مې دا ده چې موږ خو دا یو نیم کال شو چې د دې خبرې یادونه کوو، یو کال خو بیخي په ځانګړې توګه، او دا د بیا موږ دلته تجدیدوو د خپل پیشنهاد او وړاندیز د ټولو رسنیو نه، افغاني رسنیو نه، چې راډیوګانې دي، تلویزیونونه دي، اخبارونه دي، دا مطبوعاتي چې طبع کېږي یا چاپېږي، چاپي رسنیو نه دوی نه هیله لرو په ډیجیټال نړۍ کې چې کوم امکان شته د ټولو کې باید موږ فشار راوړو، هم په دې قونسلګریو او سفارتخانو باندې چې دوی د سمه لار روان شي، هم د بهرنیو چارو وزارت باندې دا فشار راشي او دوی نه هیله وکړو ټول چې دغه ستونزې ته یو د حل لاره پیدا کړي، او هم نړیوالو باندې دا فشار راوړو د ملګرو ملتونو په ادارې باندې چې د دې ستونزې په حل کې له موږ سره مرسته وکړي. اساساً دا یوه ستونزه نه ده په افغانستان کې، دا د سلګونو کاله کېږي چې زموږ خلک له یو ګڼ شمېر ستونزو سره لاس و ګرېوان دي. هر یو افغان ته چې ته کښېنې یو کتاب داستانونه او کیسې لري، او د یو حاکمیت نه خو څوک نه دي تښتېدلي، دلته په سلګونو حاکمیتونه په افغانستان کې راغله، هر یو نه په میلیون خلک تښتي. خالو ته اوس حساب وکړه، هندوستان ته ځي هغې کې وروره چې نه پوهېږم شاهرخ خان د فلانی خان د فلانی، اخر به اسناد راباسي ټول د افغانان دي چې په پخوا زمانو کې تللي دي له دې سیمې نه. ایران ته ځي چې اصفهان کې، تهران کې چې ګوري آن د شاه اشرف د وخت مهاجرین هلته پراته دي، ځکه هلته یې حکومت کړی، پاچاهي کړې دی افغانانو، جنګونه او جګړې شوي دي. دا هخامنشیان تر بلخ او مزار شریف چې زموږ ټاټوبه وران نه کړل، زموږ ټول اسناد له منځه نه وړل، خو دې کې خو مهاجرتونه شوي دي. همداسې مثلا د اسلام مقدس دین چې افغانستان ته راغی، د دې سره خو ډېر اعراب هم راغلل، دلته اوسېږي، هغه اوس هم دي، بچیان یې مسیان یې دا ټول افغانان دي، زموږ ورونه دي، زموږ عزیزان دي. نو خو دا راکړه ورکړه د بشري شوې ده، او د دې حاکمیتونو او د دې کودتاګانو او د دې انقلابونو او د دې بدلونونو په نتیجه کې موږ تل خوارو او در په دره شوي. بنان یو ځل بیا د خپل افغاني رسنیو نه هیله لرو چې په دغه ستر امر کې جوړونکي ونډه واخلي او یو بل ته لاس ورکړي، تر څو وکولی شو چې دا مشکل حل شي او
په افغانستان کې د قانون او د قانوني ژوند لپاره باید موږ زمينه برابر کړو موږ یې برابر کړو خپل ملت هم باید له دولتونو سره مرسته وکړي چې الته مثلا د یوې لوی جرګې په جوړېدو کې دا ټول مرسته وکړي یا مثلا د اساسي قانون د تدوین یو نوی اساسي قانون یا د نور قوانینو په ګټه اخیستلو مقررات یا اصول یا اساسي ټکي د اجالتا د مسایلو د حل لپاره موږ زه خو تازه له افغانستان نه راغلم باور وکړئ په افغانستان کې ټول خلک خاصه یو امیدواري لري ژوند ته ځکه جګړه نشته خدای د جګړه ورکه لري یعنی تر ټولو ما لپاره ډیر مهم امر دا و چې زه افغانستان ته لاړم هلته افغان نه وژل کیږي ستونزې خو په میلیون ستونزې دي یوازې د نجونو د مکتب خبره خو نه ده د ښځو مسله به حل شي دا ښځې به هم راشي ښوونځیو ته او پوهنځیو ته او کار به هم وکړي بالاخره افغانستان ګلزار شه نه وروره افغانستان کې د اوسنۍ حاکمیت هم د خپلو 200 ستونزو سره مخامخ ده هم په خپلو کې هم د وطن په چارو کې حیران پاتې دي دوی هم چې د وطن څنګه کیږي بنان موږ ټول باید یو د بل سره مرسته وکړو په دغه ستونزه کې چې د قونسلګري او د سفارتونو او د اسنادو د اجرا مسله ده د کوم باید یو بل سره مرسته وکړو کور مو ودان ژوندۍ اوسئ چې په دغه څو شیبې لمن سره په دې مهمه مسله کې وي زه له تاسو نه او زموږ ټول کارکونکي له تاسو نه په ډېر درناوي سره هیله لرو چې خپل نظریات وړاندیزونه نیوکې او یا اصلاحات که مونږ غواړو چې اصلاح کړي نو لطفا مونږ ته راهنمایي وکړئ ویلي کړئ دا ډېره مهمه ده چې یو بل ته لاس ورکړو او دغه ستونزه چې دا په تشریک مسایي سره په یو د بل په ګډون سره دا حل کو زموږ د ټلیفون شمیره ده 0045 چې د بارکود دی خپل ټلیفون ده د سټوډیو زموږ 1-23 کور مو ودان ژوندۍ اوسئ نیکمرغه اوسئ غمونه دردونه او ستونزې د تاسو نه لري